ها بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر کلاس کې مونږ کارډ برخه کې کار کړی او باقي برخه له خیر سره مختصو. نو زه راځم خپل پروجیکټ رن کوم. د هغه لپاره لیکو سی ټي، بیا راځو لیکو چې مونږ سره بند سوپر سټور دی که نه، سوپر سټور او سټور کې ای پاتې شو او بیا لیکو چې بند دیف انټر کلیک کوو نو مونږ سره به پروجیکټ رن شي. کنټرول نیسمه لوکل هاوس باندې کلیک کوو، زموږ پروجیکټ به موږ سره په براوزر کې خلاص شي. نو کوم اے پی آی چې موږ کال کړی و د هغه ریکارډ هر څه موږ سره دلته شو شو. راځو اوس فوټر برخه هم نن ډیولپ کوو. نو د هغه لپاره زه راځم، موږ تیر یو کمپوننټ لرو د فوټر په نوم باندې، دې ته راځم او په دې کې راځم لیکم چې ریټرن او ریټرن نه وروسته راځم قوسونه اچو، هغه نور څه راځو یو ته بخلمه کنټینر فل ویډ او په دې کې یو کلاس لګوم لیکم چې بی جی پرایمري او ټکس شي وایټ. دې کې دننه یو ته بخلمه کنټینر او دې کې دننه چې دی څه به والو ډېر څه موږ سره نشته دی، بس یو ته بخلمه لیکمه چې رو په دې کې یو دفعه اخلم کال ام ډي 8 او په دې کې چې دی یو ایچ 3 اخلم 2 اخلم لیکم سوپر سټور او دې نه غیر پاراګراف مثال لنډ ډسکرپشن لیکو، یو یو ایل اخلم، یو ایل کې الی اخلم، فون راوړم د هغه لپاره ځم فنټ او سم ته. فنټ او سم به مونږ لینک کړی هم نه وي، استعمال کړی به هم نه وي، خو د خیر زه به راشم دلته ریاکټ آیکن مونږ ویل هغه هم استفاده کولی شو. فی الحال راځم ډایرکټ هر څه لیکم، زموږ هدف پروجیکټ دی، بیا به ترتیب برابر کړو. لیکم چې 93 0 او دلته به راشو لیکو چې 8 او باقي بس نمبر به دلته پاس کړو. دې طریقې سره ورپسې راځم یو بلې لای اخلم ایمیل او ایمیل کې راځم مثال کوم چې info@superstore.com ورپسې لای دا لیکو چې ایډرس، نو ایډرس مثال د خبرې لیکم چې جلال آباد پښتونستان واد مثال د خبرې دا ما ولیکو، دا به دې رقم ته راشي موږ سره. دلته راځم پی وای او پی وای کې ورته لیکم چې ټاپ او باټم 5 شي، نو دا به موږ سره 5 شي. په دې کې چې موږ سره لیکلي ټکسټ وایټ راشي، وایټ سپل غلط دی او صحیح شي. دې طرف ته لینک اچوم، نو دا 8 پای ته ورسېدو، یو بل ته بخلم او لیکم چې کال او کال کې لیکم چې 4، په دې کې لیکم چې 3 کویک لینکس، یو یو ایل اخلم الی ای او په دې کې لیکم چې مثال هوم دی، موږ سره هوم نه دی، په دې کې به هم موږ سره راځي بره چې کومه ګیلري موږ سره موجود ده هغه به دلته هم موږ سره شو کېږي. نو اوس که تاسو راشئ دې نیو بار ته، په دې نیو بار کې تاسو ګورئ موږ دا شی کړی دی، شو کړی دی، دا مکمل یو ایل چې دی موږ سره کټګري برخه ده. اوس یو طریقه خو موږ سره دا ده چې همدا کوډ دې ځینې کاپي کړو هلته هم واچوو. بله طریقه دا چې دې نه موږ یو جدا کمپوننټ جوړ کړو، دلته هم امپورټ کړو او هلته هم څه کړو امپورټ کړو. نو د هغه لپاره زه راځم دلته چې کوم رایټ کلیک کوم، یو نیو کمپوننټ جوړ لیکم چې کټګوري لینک ډاټ کټګوري لینک ډاټ جی ایس ایکس او په دې کې راځم لیکم چې کانسټ او په دې کې لیکو چې کټګوري لینک او بیا لیکم چې موږ سره بس ایرو فنکشن به کریټ شي، ریټرن به کړو او ریټرن کې دننه به زه راشم، بیا به ورته راشو به لیکو چې ایکسپورټ ډیفالټ او ډیفالټ ورته وایم چې کټګوري لینک دا به ایکسپورټ کې. نو تاسو چې کله نیف ته راشئ تاسو ګوره صرف همدغومره ساحه موږ سره ډوپلیکیټ ده، نور څه موږ سره نشته. نو دا دیز نه کټ کوم او کټ کول نو وروسته راځم د کټګوري لینک ته او په دې ځای کې چې دا پیسټ کوم، پیسټ کول نو وروسته راځم دا لږ ذره مخکې کوم دې رقم ته، دا به راشي موږ سره. دې لپاره چې کوم کوډ موږ لیکلی دی بره هغه هم راوړل دي، نو دا دیز نه مکمل کاپي کوم، کاپي کول څه مکمل یې کټ کوم، راځم دلته په دې کې پیسټ کوم. اکسوس موږ استعمال کړی دی، نو سره د اسټیټ دا دواړه چې دی یوز افیکټ او دا ټول دیز نه کټ کوم، راځم دلته کټګوري لینکس کې ټول نه بره چې دی پیسټ کوم. پیسټ کول نه پس
اوس دا استعمالول دي نو په دې کې راځم لیکم چې امپورټ او امپورټ کې لیکم چې کټګوري لینک انټر کړه نو دلته به موږ سره امپورټ شي او په دې کې راځم ورته وایم چې موږ سره کټګوري لینک چې دی هغه لینک اوس راځم ګورم نو موږ سره څه مشکل نشته چې څنګه و هغسې دی موږ سره دلته که شو کول غواړو نو دلته هم کولی شو او د هغه لپاره راځم دا چې کوم موږ سره فوټر دی موږ یې دلته شو کوو نو په دې کې هم لیکم چې موږ سره راوړه او د لیکم چې کټګوري لینک راوړه نو بره به امپورټ شي او دلته به موږ سره راشي دې طریقې سره نو موږ سره لینک چې دی هلته موجود او دلته هم موږ سره څه شو راغی باقي که موږ پکې څه ایډیټ کول غواړو هغه بیا موږ کولی شو لکه زه کولی شم دلته یو کلاس ایډ کړم لیکم چې کلاس دلته لیکم چې کویک لینکس دا به دې نه راوالم او فوټر په نوم به سی اس اس جوړ کوم رایټ کلیک کوم نیو فایل اخلم لیکم چې فوټر ډاټ سی اس اس او دا په دې فوټر کې امپورټ کول هم دي نو دلته راځم لیکم چې امپورټ کا موږ سره څه امپورټ کا ورته وایم چې موږ سره فوټر ډاټ سی اس اس امپورټ کا او په دې کې ورته وایم دا دی او په دې کې دننه موږ سره یو ویل دی او یو ویل کې دننه موږ سره الای ده نو دغه الای اول خو ویل ته راځم لیکم چې دې لاین هایټ چې دی अब چې کې 1 به کې ګورو څه کېږي 1 شو موږ سره او دې نه مخکې چې اډ کول غواړم مثال د خبرې د ټایم چې دا به راوالي او دلته موږ سره چې د الای نه اوس اډ دی نه څه به اډ کړي بیفور او بیفور کې راځم لیکم چې کنټینټ کې لیکم چې دا علامه اډ کړه نو دا به دلته موږ سره اډ شي نو دا لینک دلته موږ سره راغی او بر هم راغی دواړه موږ سره یو کمپوننټ دی نو دې سره زموږ د ویب سایټ چې کوم لوګ دی هغه تیار دی